السلام علیکم. په دې ویډیو کې تاسو ته د 11م صنف د ریاضي د 80مې صفحې تمرین حل وړاندې کوو، کوم چې د مثلثاتو تر عنوان لاندې ده او داسې وایي چې د دغو مثلثاتي معادلونو د حل سیټونه پیدا کړئ یا حل د سیټونو په شکل ولیکئ. مطلب یې دا ده چې معادلې مثلثاتي معادلې دي، نو هغه مجهولونه چې کوم دي هغه په پیریاډیک فنکشنز کې دننه دي، نو ځکه باید بعضې له یو نه اضافه حل لري، بعضې لا یتناهي حلونه لري، نو موږ به ټول حلونه پیدا کوو. لومړی معادله یې داسې راکړې ده چې لیکلي دي چې کوساین د 2x جمع یو مساوي کیږي له 2 ساین مربع د x پر 2 سره. اوس په داسې حالت کې لومړی کار چې کوو هغه موږ دغه کوو چې دا کوساین x موږ کوساین 2x موږ کوساین x په شکل لیکو. هغه داسې چې ګوره کوساین د 2x موږ د کوساین د x جمع x په شکل لیکلی سو، نو دا په فرموله کې موږ داسې لرو چې دا کیږي کوساین مربع د x منفي ساین مربع د x. لومړی کار دا شو. په دویم قدم کې همدغه کوساین د 2x چې دا هغه موږ په داسې لیکلی شو چې ولیکو چې یو ګوره دا د کوساین مربع په ځای باندې یو منفي ساین مربع د x لیکو، بیا بل منفي ساین مربع د x دلته لرو، نو ځکه دا مساوي کیږي له یو منفي 2 ساین مربع د x سره. نو لومړی رابطه هم دا په لاس راوړله. په دویم قدم کې موږ ګوره داسې لرو چې دغه ساین مربع د x موږ څه رقم لیکلی شو؟ 2 ساین مربع د x همدغه یو منفي وبخښئ همدغه یو منفي 2 ساین مربع چې موږ لاسته راوړل دا موږ څه رقم لیکلی شو؟ دا موږ داسې لیکلی شو چې ولیکو چې یو منفي ساین 2 ضرب 2 له قوس نه بیرون کو ساین د x ضرب ساین د x ولیکو که نه؟ نو کله چې 2 ساینونه سره ضرب کو موږ ګوره داسې لرو دغه ساین د x خپله موږ داسې لیکلی شو چې ساین د x موږ داسې لیکلی شو چې ساین د x پر 2 جمع x پر 2. نو دا په فرموله کې چې کله واچو موږ ته لاسته راځي چې 2 ضرب ساین د x پر 2 ضرب کوساین د x پر 2 دغه ډبل انګل فرموله کې چې واچو دا که نه؟ نو بله رابطه موږ ته لاسته راځي دا چې موږ دغه یو منفي 2 ساین مربع د x موږ داسې لیکلی شو چې یو منفي 2 له قوس نه بیرون د یو ساین x په ځای باندې 2 ساین د x پر 2 لیکو، بیا کوساین د x پر 2 او بیا همدغه بیا پکې ضربیږي ځکه بل ساین x هم ضرب شوی ده. نو دا په حقیقت کې موږ ته لاسته راځي چې دا به شي 4 ساین مربع د x پر 2 او کوساین مربع د x پر 2. نو کله چې دا موږ په دغه اولنۍ معادله کې ولیکو، په اولنۍ معادله کې وضع کو ګوره موږ دلته څه لرو؟ دغه راوړمه دلته بیا لیکمه چې کوساین د 2x مساوي کیږي له یو لرو منفي 2 ضرب ساین د مربع او ضرب کوساین مربع، نو 2 ضرب 4 بشي 8 ضرب ساین مربع د x پر 2. همدارنګه موږ لرو د کوساین مربع په ځای باندې که چیرې یو منفي ساین مربع
د x پر 2 ولیکو. نو موږ به څه ولرو چې دغه کوساین د 2x دا به مساوي شي له 1 منفي 8 ساین مربع د x پر 2 جمع بیا به دا منفي به په منفي کې ضرب شي مثبت بشي مثبت 8 ساین په طاقت د 4 د x پر 2 ځکه ساین مربع دلته لرو او هلته په قوس کې هم لرو. نو دا بله رابطه شوله چې مونږه ترلاسه راوړله. دا به دلته ولیکو. اوس په دې کې ګوره په اصلي معادلې په ځای باندې د کوساین 2x په ځای باندې دغه اکسپریشن چې مونږ پیدا کړ دا وضع کوو. د کوساین 2x په ځای باندې لیکو. نو مونږ به ولرو چې 1 منفي 8 ساین مربع د x پر 2 جمع 8 ساین مربع د ساین په توان د 4 وبخئ ساین په توان د 4 د x پر 2 دا خو موږ د کوساین د 2x په ځای باندې ولیکه. اوس موږ مثبت 1 لرو بیا دا مساوي کیږي له ښي طرف سره چې هغه د 2 ساین مربع د x پر 2. ګوره هدف دا و چې چپ طرف ته هر څه چې ولیدل ټول هم د ساین د x پر 2 په هغه کې ولیکل او ښي طرف ته تیار ساین د x پر 2 لرو. نو دلته چې دغه ټرمونه ټول ریارینج کو ساین د په طاقت د 2 x پر 2 ټول سره جمع کو هر څه یوې خواته راوړو ښي طرف ته 0 پرېږدو. دا کار اسانه ده دا به زه تاسو ته پرېږدم. نو داسې یو معادله موږ ته لاسته راځي چې 8 ساین په طاقت د 4 د x پر 2 دا 2 ساین مربع x پر 2 دې خواته راوړو دلته منفي 8 لرو نو منفي 10 و منفي 10 ساین مربع د x پر 2 او دغه یو لرو جمع یو دا به شي جمع 2 به مساوي شي له 0 سره. اوس دا ګوره داسې یو معادله ده چې مونږ یې داسې لیکلی شو چې په 2 باندې هر څه تقسیم کړو نو مونږ لرو چې 4 ساین په طاقت د 4 x پر 2 منفي 15 ساین مربع د x پر 2 جمع یو مساوي کیږي له 0 سره. اوس که چیرې دغه ساین مربع ته مونږ ګوره ساین مربع د x پر 2 ته مونږ وایو نو مونږ داسې یو معادله لرو دلته یو کوادراتیک ایکویژن چې هغه ده د 4 y مربع منفي 15 y جمع یو مساوي کیږي له 0 سره. نو مونږ به دا ګوره یا د محمد بن موسی په طریقه هم حل کولی شو فاکټورایزیشن په طریقه هم حل کولی شو خو چې حل یې کو او حل یې زه تاسو ته پرېږدم ته به وای یو دانه پیدا کړي چې یو پر 4 کیږي او بل وای به پیدا کړي چې وای مساوي کیږي له یو سره. نو د دې څه معنا ده وای خو زمونږ ساین مربع د x پر 2 نو د دې لپاره ساین مربع د x پر 2 به مساوي شي له یو پر 4 سره ځکه به نو ساین د x پر 2 مساوي شي له یو پر جذر د 2 سره نه یو پر 2 سره جذر د 2 نه دواړو خواو چې جذر ونیسو یو پر 2 سره لیکن مثبت منفي جذر د 2 سره او په دا بل حالت کې به ساین د x پر 2 مساوي شي له مثبت منفي 1 سره. نو دلته به په یو حالت کې ګوره یو x پر 2 به شي مساوي شي له ساین معکوس یا ساین انورس د مثبت 1 پر 2 چې دا مونږ ته x څه رقم راکوي x پر 2 به مونږ ته راکي چې هغه به شي پای پر 6 او د دې لپاره باید x مساوي شي له پای پر 3 سره او په دویم حالت کې به x پر 2 مساوي شي له ساین د معکوس د منفي 1 پر 2 چې دا مونږ ته لاسته راکوي چې x پر 2 به مساوي شي له منفي پای پر 6 سره
چې دا به مساوي شي له x پر 2 به مساوي شي له منفي پای پر 3 سره. او په دریم حالت کې موږ ته x پر 2 لاسته راځي چې ساین د معکوس دی جمع یو. په دې حالت کې به موږ ته x لاسته راشي x پر 2 به لاسته راشي چې دا به شي پای پر 2 نو ځکه به x مساوي شي له پای سره او همدارنګه به شي x پر 2 به مساوي شي له ساین د انورس د منفي یو سره نو ځکه به x پر 2 زمونږ منفي پای پر 2 شي نو ځکه به x زمونږ شي منفي پای. نو اوس چې دا غواړو د سیټ په شکل یې ولیکو. د سیټ په شکل یې داسې لیکو چې ګورئ لومړي حل کې چې موږ لرو x باید وي سیټ شروع x په داسې حالت کې چې x باید مساوي شي له k پای سره بیا جمع یا منفي پای پر 3 سره. په داسې حالت کې چې k زمونږ یو پوره عدد وي هغه که منفي وي که مثبت وي باک نه لري. دا د لومړیو دوو حلونو عمومي شکل ده سیټ شکل ده چې دا ګوره لا یتناهي حلونه لري. د هرې کې لپاره که هغه صفر وي مثبت یو منفي یو مثبت 2 منفي 2 تر لا یتناهي پورې دواړه طرفه هغه د دغه معادلې حل جوړېدلی سي. په دویم قدم کې x په داسې حالت کې چې x مساوي شي له k پای سره بیا هم k په z یا انټیجرز یا پوره اعدادو کې وي که مثبت وي که منفي. مثبت پای منفي پای مثبت 2 پای منفي 2 پای دا ټول د دغه معادلې حل جوړیږي. نو دا شو د لومړي سوال حل چې ګوره څلور عمومي اکسونه دي چې یو مثبت پای ده منفي پای ده x منفي پای پر 3 ده x مثبت پای پر 3 ده لیکن دغه دواړه په دغه عمومي شکلونو کې په جفت ډول باندې لیکل کېدلی شي. دوهم سوال په داسې شکل ده چې لیکلي دي چې داسې یوه معادله که چیرې ولرئ چې 3 کوساین مربع x جمع 2 کوساین x منفي 15 مساوي کېږي له 0 سره. د دې د حل لپاره به څه کوئ؟ ګورئ بیا موږ کوساین x ته موږ y وایو نو کله چې y ورته ووایو دا داسې لیکلی شو چې 3y مربع جمع 2y منفي 15 مساوي کېږي له 0 سره. اوس دا یو دوه درجهیي معادله ده چې هم د محمد بن موسی د فارمولې په طریقه حل کېدای شي هم د فاکټرایزیشن په طریقه باندې حل کېدلی شي. لیکن کله چې تاسو حل لاسته راوړئ تاسو به داسې پیدا کړئ چې یو وای به د دې مساوي شي چې دا به وي منفي 15 پر 3 او بل وای به مساوي وي له یو سره. اوس نو د دې مطلب دا ده چې وای خو زمونږ کوساین د x ده که نه نو کوساین د x په داسې حالت کې زمونږ مساوي کېږي له منفي 15 پر 3 سره. اوس ګوره دلته یو سوال پیدا کېږي. په تېره ویډیو کې هم داسې یو سوال و چې کوساین د x مساوي کېدل له منفي 15 پر 3 سره او منفي 15 پر 3 له منفي 1 نه یو غټ عدد ده او موږ تاسې پوهیږو چې کوساین همیشه د منفي 1 او مثبت 1 ترمنځ محدود ده. له منفي 1 نه وړوکی کېږي نه له مثبت 1 نه غټېږي نه. نو دا څه رقم سوال ده؟ دا سوالونه چې دا د حقیقي x لپاره حل نه لري دا د مجازي x لپاره حل لري صرف imaginary یا تخیلي. نو په دې حالت کې x کمپلیکس پلین پورې اړه لري کمپلیکس نه چې ریل ولیوز لري کې. او په دا دویم حالت کې چې کله کوساین د x مساوي شي له یو سره نو x مساوي کېږي له کوساین د انورس د یو نو د دې لپاره x باید مساوي شي له 0 سره او یا اوس ګوره 0 ده که نه 0 کې هم کوساین یو ده په 360 کې هم کوساین یو ده په 2360 کې هم کوساین یو ده. نو د دې د سیټ
حل د سیټ داسې لیکل کیږي چې x په داسې حالت کې چې x مساوي شي له 2k پای سره 2 ګوره k ته او په داسې حالت کې چې k وي زمونږه ناتچرل نمبر یا انټیجر هم کېدلی شي. نو په داسې حالت کې موږ ته دا د لایتناهي د حلونه راکوي د هر k لپاره که k یو واخلې x 2 پای ده د 2 پای هم کوساین یو ده که k 2 واخلې x 4 پای ده 4 پای هم کوساین 2 ده که k 3 واخلې x 6 پای کیږي 6 پای هم کوساین یو ده. نو د دې لپاره دا حل شو او دغه بل حل چې په منفي 5 پر 3 پورې تړلی ده دا هم پیدا کولی شو ځکه کوساین معکوس داسې لیکل کیږي کوساین معکوس دی منفي 5 پر 3 خو دا حقیقي عدد نه ده دا تخیلي عدد ده. نو زه نه پوهېږم چې داسې سوال یې ولې پکې راوړی مخکې له دې نه چې موږ تخیلي عدد ولولو یا هغه تر نظر لاندې ونیسو. دریم سوال ده په داسې شکل باندې چې لیکلي دي چې حل کوي تاسو ساین مربع د x منفي قوس کې یو منفي جذر د 3 ساین د x ضرب کوساین د x بیا لیکلي دي منفي جذر د 3 کوساین مربع د x مساوي کیږي له 0 سره. اوس د دې معادلې لپاره باید څه شی وکړو؟ ټول ساینونه موږ لاسته راوړو ټول د ساین د x په شکل باندې لیکو هغه داسې چې چیرته موږ کوساین مربع د x ووینو د هلته یو منفي ساین مربع د x وضع کوو یو دا وضع کوو او بل چې چیرته موږ کوساین د x ووینو هغه کې جذر د یو منفي ساین مربع د x وضع کوو. نو دا چې وضع کو منیپولیشن وکړو دواړو خواو ته ټول هر څه همدغې خوا کې هغه کو دواړه خواوې مربع کو تر څو جذر نه خلاص شي اوږد پروسس ده خو خیر د زه بیا مهم سټپونه به یې وکړم. لومړی کار چې کوو ګوره هغه داسې کوو چې یو جمع جذر د 3 ساین مربع ګوره لومړي قدم کې ساین مربع د x لرو منفي یو منفي جذر د 3 ساین د x کوساین د x بیا منفي جذر د 3 په دا کوساین مربع لپاره یو منفي ساین مربع د x لیکو دا به مساوي شي له 0 سره. نو کله چې دغه منفي جذر د 3 په دغه منفي ساین مربع کې ضرب کو دغه ساین مربع سره جمع کو نو موږ به ولرو چې یو جمع جذر د 3 ساین مربع د x منفي یو منفي جذر د 3 ساین د x ضرب جذر د یو منفي ساین مربع د x بیا منفي جذر د 3 بدل ته پاتې شي دا به مساوي شي له 0 سره. اوس په دې قدم کې څه شی کوو دغه منفي جذر د 3 هم دې خواته پرېږدو مثبت جذر د 3 اخوا دغه عدد اخوا وړو د معادلې اخوا وړو نو موږ به ولرو چې یو جمع جذر د 3 ساین مربع د x منفي جذر د 3 دا چې منفي اخواوي شو دا به مثبت شي موږ ته به راکړي یو منفي جذر د 3 ساین د x بیا جذر د یو منفي ساین مربع د x. اوس دواړه خواوې موږ مربع کوو تر څو له جذر نه ځان خلاص کو دواړه خواوې چې مربع کو نو موږ ته څه لاسته راځي ګوره چې دا دواړه خواوې مربع کو او سمپلیفای کو ساده کو نو موږ ته داسې یو څه لاسته راځي چې دلته خو به یو ټرم به د هغه وي وبښئ دا خو قوس کې ده دغه ټرم اول مربع کیږي چې دا به شي یو جمع جذر د 3 کل مربع بیا ساین په طاقت د 4x بیا دا به شي منفي 2 ضرب جذر د 3
ضرب یو جمع جذر د 3 ساین مربع د x. دا تر اوسه پورې لا لومړی قوس زه خلاصوم، بیا به دا جمع 3 شي، ځکه جذر د 3 به مربع شي، هغه به جمع 3 شي، مساوي کیږي. دا دویم قوس دغه ټول په دې کې ضرب ده. نو دا دویم قوس به داسې شي، یو منفي جذر د 3 کل مربع ساین مربع د x او بیا ضرب د یو منفي ساین مربع د x. دا جذر به له مربع سره خلاص. نو وبخښئ په ښي طرف ته ساین په طاقت د 4 راته د بل سټپ. نو هغه ساین په طاقت د 4 چې دې خوا راوړو او ضرب شوی په یو منفي هغه کې وو یو، نو دا به موږ داسې ولرو چې یو جمع جذر د 3 کل مربع منفي یو منفي جذر د 3 کل مربع وی دا جمع وبخښئ. نو دا به په ساین په طاقت د 4 کې ضرب شوی، او دا بل د ساین مربع کوم ضریب چې دا هغه په داسې شکل موږ ته لاسته راځي، 2 ضرب جذر د 3 ضرب یو جمع جذر د 3 جمع یو منفي جذر د 3 کل مربع. دا په ساین مربع د x کې ضرب شوی ده، او ورپسې به موږ ولرو چې جمع 3 مساوي کیږي له 0 سره. نو اوس ګوره که چیرې دغه د مابین براکټس دغه قوسونه خلاص کو او عددونه یې سره جمع کو، نو موږ به داسې ولرو چې 8 ساین، ځکه دغه 2 ضرب جذر د 3 مثبت او منفي سره خلاصیږي په دغه قوس کې، نو پاتې کیږي یو جمع 3 جمع 3 جمع یو 3 او 3 شپږ کیږي، د شپږو 2 8 کیږي، ساین په طاقت د 4 د x او منفي بشي دغه بل قوس سره خلاص کو، موږ لرو لاس ساین مربع د x د قوسو خلاصول او د جذرو خلاصول به زه تاسو ته پرېږدم، جمع 3 مساوي کیږي له 0 سره. اوس دا داسې یوه معادله ده چې که چیرې موږ y مساوي شي له ساین مربع د x سره، نو موږ دا معادله د یوې 2 درجې معادلې په شکل لیکلی سو چې ولیکو داسې چې 8y مربع منفي لس y جمع 3 مساوي کیږي له 0 سره. وی وخی مساوي کیږي له 0 سره. نو کله چې دا د محمد بن موسی په فرموله کې واچو، یو وای به موږ ته لاسته راشي چې هغه به 1/2 وي، او بل وای به موږ ته لاسته راشي چې هغه به وي 3/4. اوس د دې مطلب څه ده؟ د لومړي مطلب دا ده چې ساین مربع ته موږ وای ویلی یو، نو ساین مربع د x به مساوي شي له 1/2 سره، نو د دې لپاره باید ساین د x باید مساوي شي له مثبت منفي 1/جذر د 2 سره، او همدارنګه دغه بل چې وګورو موږ ته داسې لاسته راکوي چې ساین د x باید مساوي شي له مثبت منفي جذر د 3/2 سره. لومړي حالت کې ګوره x مساوي کیږي له ساین معکوس د 1/جذر د 2 چې دا موږ ته x راکوي چې x څه کیږي، x موږ ته لاسته راځي په داسې حالت کې چې π/4 کیږي یا 45 درجې، او په دې بل حالت کې چې x مساوي شي له ساین د معکوس د منفي 1/جذر د 2. ګوره دلته چې جذرونه وباسو ځکه ساین مربع ته موږ وای ویلی وو، نو ساین د x جذر د هغه عدد راځي ځکه هم به مثبت په نظر کې نیسي هم به منفي په نظر کې نیسي، دا به شي منفي π/4. همدارنګه په دې بل حالت کې یو x به موږ ته لاسته راکي π/3 او بل x به موږ ته لاسته راکي منفي π/3.
نو دلته موږ 4 دانې د x قیمتونه پیدا کړل. ولې مو 4 پیدا کړل؟ ځکه چې دغه اولنۍ معادله کله چې موږ د ساین د x په حساب باندې ولیکله، که مو په یاد ساین x په طاقت د 4 پکې وو، نو دا موږ ته 4 درجه‌یي معادله راکوي. نو هغه لومړی عمومي حلونه باید 4 عددونو لپاره تطابق وکړي. هغه همدغه 4 عددونه دي چې مثبت منفي پای پر 4 او مثبت منفي پای پر 3. اوس دا د سیټونو په شکل باندې څنګه موږ لیکلی شو؟ د سیټونو په شکل باندې داسې لیکلی شو چې د دغه لپاره د دغه لومړي حل لپاره داسې یو سیټ لاسته راځي چې x داسې چې x مساوي شي له 2 k پای مثبت منفي پای پر 4 کاما سه k په انټیجرز پورې اړه ولري یا په پوره اعدادو پورې اړه ولري. او دغه د بلې حل داسې لاسته راځي، داسې لیکلی شو چې x په داسې حال کې چې x مساوي وي له 2 k پای مثبت منفي پای پر 3 کاما سه k په انټیجرز پورې اړه ولري یا په پوره اعدادو پورې. ګوره دا زیډ کې مثبت او منفي ټول راځي، نو کې مثبت یا منفي یا مثبت 2 منفي 2 حتی صفر هم راځي پکې. نو صفر خو ګوره که چیرې پکې واچو همغه مثبت منفي پای پر 3 مثبت منفي پای پر 4 باندې راځي چې هغه تطابق کې یا خو مو ښودل. نو د هر 2 پای پیریاډیک فنکشن لپاره لا تناهي حلونه لري، ځکه چې کې د موږ په پوره اعدادو کې ده. نو نه پوهېږم دغه پوره اعدادو ته یا انټیجرز ته څه کومه کلمه استفاده کیږي، خو خیر. نو دا شو د دې تمرین پوره حل. که چیرې تر اخره پورې مو ملتیا کړې وي مننه. هیر مو نشي چې زموږ چینل ته سبسکریپشن وکړئ او د فیسبوک صفحه مو لایک کړئ تر څو له راتلونکو ویډیوګانو نه باخبره پاتې شئ. مننه.